نن می بل ظلمې بیللی لکه ګل دی، بې ګناه دی چا وجلی لکه ګل دی. هیرول یې تر قیامته ناممکن دي، د یوې مور زړه څڅېدلی لکه ګل دی. ټول وجود یې پرهرونه چا بېتر سو کولی لکه ګل دی. له یې شونډو لکه ګل وې کالي شوې، هر اندام یې د څیرلی لکه ګل دی. د دې لوبو ګوډاګی و د مرګ نه و، څه بې قدره پرېوتلی لکه ګل دی. د خزان بادونه راغلل پرې بې وخته، پروت په مرګ څه پاڼې تلی لکه ګل دی. ارماني زړه کور ته لاړو د دنیا نه، څه د جهل وخت دی راغلی لکه ګل دی. ملګرو کم تصویر چې تاسو ته ښکاري د دې نوم کامران دی. عمر یې هغه 14 کاله عمر یې دی، یعنې ډېر زیات کم ماشوم دی. او هغه چا په چړو باندې وهلی دی او د هغه چړو له سببه د هغې مرګ چې دی هغه واقع شوی دی. تاسو ته تصویر ښکاري، بل د دې د مرګ تصویر چې دی هغه هم داسې دی، پوره زه تاسو ته ښودلی نه شم، خو دا کم تصویر چې دی هغه د مرګ دی. دا اوس څه چل شوی دی؟ نو د دې کم معلومات چې مونږ وکړه د هغې مطابق چې دا د کور نه بهر ته وتی دی، نو چې کله دا د کوره بهر ته وتو په هغه ټایم کې شپه وه، نو بیا څه کسان په دې پسې راغلي دي او دا یې نیولی دی او په چړو باندې وهلی دی. اوس د دې دا پته نه لګي چې آیا څه قسمه دې یا داسې څه غلطي کړې وه چې یا بل داسې څوک چیړلي را چیړلي، خو د دې کم هېڅ څه ثبوت او څه نشته او کم انتظامه وینا چې دا هغه وایي چې بې ګناه دا قتل کړی شوی دی. نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې یو 14 کلن ماشوم هغه په پاکستان کې هم محفوظ نه دی، هغه خپل د شپې یو سړی راوځي او هغه قتل کېږي. نو ډېر زیات د شرم افسوس مقام دی. یعنی دا څونه ماشوم دی، تاسو ورته وګورئ 14 کاله عمر کې دا به د چا څه وکړي چې داسې ظالمان راپاسي او دا قتل کړي. حکومت ته زموږ خواست دی چې دې له برپور د دې کم کسان چې دي هغه ګرفتار کړي، برپور سزا ورته میلاو شي چې نور خلک ته عبرت والي او داسې قسمه حرکات داسې قسمه کارونه هغه نه کوي. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو مخکې هم شیر کوي نور کسانو سره او کوم انتظامیه چې دا چې هغه په ایکشن کې راشي او د دې کوم ملزمان چې دي هغه ګرفتار کړي.